سلامونه نیکې هیلې احترامات قدرمنو هېوادوالو، زه نن یو ځل بیا د یوه داسې کورنۍ حال له تاسو سره شریکوم چې ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. نو له ما سره پاتې شئ او دا ویډیو تر پایه وګورئ. دغه ویډیو خپل ځان سره شیر هم کړئ تر څو دغه مورکۍ سره مرسته وشي چې ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. په یو داسې کور کې ژوند کوي چې هیڅ هم نه لري. اوس به تاسې دغه مورکۍ غږ واورئ. له ما سره پاتې شئ او دا ویډیو تر پایه وګورئ. ژوند مې په سور اور دی وي خو مور دی. السلام علیکم مورې. خیرونه راشي څنګه مورې ښه یې؟ صحت د ښه دی؟ جار شي څنګه خاص دی تر کوم جار شم الله دې تاسو سره ډیر ښه وکړي چې د غریبو پوښتنه کوئ نه څوک د ګټې شته نه څوک د وټې شته ناسته یم دغلته ارې نه درې نه که چا پسې د کاسه مې وړه چې یو چاره کړه راکړه دا کوي راته راکړي زویه ماشومان مې د ولږې د تندې نه لاړه نن مور مې پلار کره لاړله بیا زه بس په چغو چغو ورته وژاړم چې د بله ورځ نارې راغلې او د ډوډۍ څنډه به چپ دا زاویې جوړل روانه شوله نږدې توره د زویه کښېنه ده د ولږې او تندې دارې خبرې مینه داره زړه ښځه یم ناسته یم بوټان مې زویه دغه دي بوټان مې دا دي دلته نه خیرات دغه بوټان دي دغسې بوټان دي دا ښه سیل کوه دغې کې زه ګرځم اودس کوم پې مې ټولې بېلمازه وي د ګټې وټې لپاره څوک نه لري؟ څوک هم نشته دی زویه الله مې شته دی یو څوک نه لرم زویه ناسته یم دغلته مورجانې څه غوښتنه لري هغه ورونه چې ستا غږ اوري چې تا سره څه مرسته وکړي؟ ودې دنه خیرات شي الله دې تا سره ښه وکړي ما سره ډېره مرسته وکړئ ما سره ډېر کومک وکړئ چې زه ډېره غریبه یم ډېره ناچاره یم هېڅ شی نه لرم زویه مورجان تاسو فقط دعا وکړئ انشاءالله دغه ورونه چې ستاسو غږ واورېدو تاسو به الله دې تا سره ډېر ښه وکړي زویه چې ما سره به ښه کوئ قدرمنو هېوادوالو تاسو دغه مورکۍ غږ واورېدو چې څومره د ستونزو او مشکلاتو سره ژوند تېروي چې په کور کې هېڅ هم نه لري هېڅ هم نشته د خدای چې غریبه خوراک ناست لپاره څه نه درلودو انګورې هم دا په یوازې کور کې پرېښودلې پلار کره چې اولادونه یې ترېنه ډوډۍ غوښته او ډوډۍ نه ول په ژړا د کوره وتلي او پلار کره تللي دي او دغه مورکۍ دغه بوټان تاسو ولیدل چې په دغه حالات کې دي ډوډۍ چپوم چې لاړم چې دومره د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. زما عزتمندو او بااحساسه ورونو چې تاسو دغه مورکۍ غږ اورېدلی وي نو خپل وس مطابق مرسته مو شریکه کړئ. په یو حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ای د آدم زویه ته زما په اړمندو او محتاجو بندګانو باندې د الله جل جلاله له لوري ورکړل شوی مال ولګوه زه به تاته نور هم پرله پسې مال درکړم. زما عزتمندو او بااحساسه ورونو چې تاسو صدقه ورکوئ په صدقه ورکولو سره مال نه کمیږي بلکې الله جل جلاله به تاسو ته نور هم درکړي. دغه مورکۍ په شونډو مسکا راولئ او خپل وس مطابق مرسته ورسره شریکه کړئ چې ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. که غواړئ مرسته وکړئ نو د مرستې لپاره زما د واتساپ شمېره ده 080 نور محمد اسلام خوشحاله او آباد اوسئ.